په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د طالبانو اوربند پای ته رسیدلی او ښایي چې دغه ډله د ولایتونو پر مرکزونو خپلو بریدونو او تاوتریخوالي ته شدت ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې امریکا به د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو لپاره خپلې هڅې روانې وساتي. موږ په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د فشار شاهدان وو. ښایي دوی به نور هم تاوتریخوالی او پر ولایتي مرکزونو فشار ډیر کړي، خو دا د افغان امنیتي ځواکونو وخت دی چې پر وړاندې ودرېږي. ځکه موږ له دغه هیواده ځو. موږ یقینا هڅه کوو چې دوی په غوره ممکنه حالت کې ولرو او د دوی پر وړتیا باور لرو. سکاټ میلر ویلي اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي، ځکه د نوموړي په خبره دوی لا هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. بلخوا د ولسي جرګې غړي بیا په افغانستان کې د امریکا په تیر 20 کلن ماموریت او د غرض له یاد هیواده د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه باید له افغانستان په مسؤلانه توګه ووځي. زموږ هیله د افغانستان د خلکو د ولس هیله هغه دا ده چې ووځه، مسؤلیت پذیره ووځه. مسؤلیت پذیره څه معنا؟ تنها په جمله کې استعمال نه. تا ما ته تر اوسه پورې یو پرمختللی هوایي تیاره راکړې جټ، تا تر اوسه زما امنیتي ارګانونه په رښتیني ډول تجهیز کړي نه، ځکه تا د همغه استخباراتو سره چې اسامه بن لادن د زنې لاندې را پیدا شو تعهد کړی و چې ته د افغانستان ته نشي ورکولی نظامی تجهیزات. بلخوا عام افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. ځینې افغانان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان لپاره یو غوره فرصت بولي، خو ځینې نور بیا اندېښمن دي چې ښایي د دغه ځواکونو په وتلو سره د هیواد امنیتي وضعیت نور هم ترینګلی شي او په دې سره به په هیواد کې ناامنۍ ډیری شي. به نظر من چه امریکا چه کشورهای دیگر اگر خارج شوند خیلی بهتر هستن، چون طبقی که همه ما میفهمیم که اینا در پشت پرده یک کار کردن، در پیش روی پرده یک کار. خب به همین خاطر وقتی که اونا برن به نظر از من دورنگی ها خلاص خواهد شد و همه ملت با یکدیگر کمک میکنند. از دولت خود امید داریم به اینکه شاید دولت بتونه امنیت ما را تعیین کنه و معین کنه، اما شاید نقش بیشتر داشته باشه خارجی ها در عرصه به خاطر امنیت کشور ما. دا یادونه ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم ټاکل شوی چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې به ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي.